یاجوج ماجوج دا اصل کی اولاد دے د یافس ابن نوح علیہ السلام. د نوح علیہ السلام دا درې بچیونو پای کې یو نوم یافس. د یافس په اولاد کې د ترک راضی ترک قوم او دا یاجوج ماجوج پای کې راضی. دا د هغې د اولاد نه دی. بعضی علماء هغې ویلي دي چې یاجوج ماجوج دا انسانان نه دي، دا بل څه قوم دی وایي. لیکن دا قول کمزور دی. تحقیق دا دی چې یاجوج ماجوج دا د آدم علیہ السلام داغه په اولاد کې دی او د نوح علیہ السلام داغه اولاد دی. دلیل په دې باندې هغه مشهور حدیث سے کم چې امام بخاری نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې قیامت قائم شي محشر میدان کې اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام تو فرمائی یا آدم، اے آدم. آدم علیہ السلام وہی لبیک و سعدیک، تابع امتاتا استا خبر منم توی اخرج بعث النار. اگا خلق پا دی خپل اولاد کرا جدا کا چی کم د جہنم د پار مقرر دی دارا جدا کا. آدم علیہ السلام وہ فرمائی چی وما بعث النار، څومره مقدار دی د هغه خلکو چې جهنم د پاره مقرر شوي چې هغه را جدا کم نن. نو الله به تو فرمایي من کل 1999 د هر زرو کسانو نه 999 یو کم زر کسان د جهنم د پاره را جدا کا، یو کس پکې د جنت د پاره جدا کا. دا خبره چې کله وشي ټول خلق بداوري. نو فعنده یشیب الصغیر، دا وخت دی چې معشوم چې کم دی هغه د ډېر سخت د وجنه هغه بوډا شي او یخته به سپین شي. وتضع كل ذات حمل حملها، او ارز زنانا چې کوم حامله هغه بخپل حمل وزيږي. وتر الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید، او تبعین خلق چې ټول بنشنه شي دا بنشنه اصل کې خدای الله عذاب ډېر سخت دی. دا حالات په پرز قیامت باندې په مونږ ټول باندې راځي. اوس موږ ویو چې حدیث موارد خبر اخلاص شو، لیکن ټیم کې دا خبره به دخل کو نه یری. او دا قرآن کریم دا آیات نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی. ان زلزلة الساعة شیء عظیم، د قیامت زلزلہ دا ډېر یو غټ شی دی، یو غټ هیبت دی. یوم ترونها، پاور چې تاسو وینئ دی لره، نو هر یو حامل زنانه هغه به خپل حمل وزيږي، هر یو ته ورکوونکي زنانه هغه خپل ماشوم وغورځي. خلق به نشنه شي او دا به نشري، خو لیکن الله عذاب ډېر زیات سخت دی. نو دا حالت دی. صحابه کرامو تپوسو کړي یا رسول الله واینا ذلک الواحد، دا یو تن په دې زرو کسانو کې دا یو تن چې د جنت د پاره دی دا به څوک کی؟ صحابه کرام ډېر سخت خفه شو په دې باندې. واقع چې دا سړی اول واوري سړی ډېر سخت خفه کېږي. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ابشروا، خوشاله شئ، خفه کېږئ مه، خوشاله شئ. فإن منکم رجلا، ستاسو نه به یو سړی، ومن یاجوج و ماجوج 1000، او د یاجوج ماجوج نه به 1000 کسانی.